الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تلاوة القرآن نهم أدب داره کلهم مونږه په داسې ځای کې تلاوت کوو چې هلته نور خلق موجودي او نور خلق یې اوري. نو غوره خبره دا ده چې مونږه تلاوت کوو په داسې اواز کې چې نور خلق د خپل کارونو نه هم نه وځي او چې زمونږه په عمل کې ریاکارۍ او خلقو ته د ښودلو شایبه هم نه راځي. امام ترمذی رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی، حدیث حسن د عقبه ابن عامر رضی الله عنه په روایت سره. هغه فرمایي چې کوم سړی د قرآن تلاوت په زور سره کوي، په ښکاره باندې کوي، دا د هغې سړي په شان دی چې هغه صدقه کوي په زور سره او په ښکاره سره، په جهر سره. او هغه کس چې هغه تلاوت کوي په پټه باندې، دا داسې دی د هغې کس په شان دی چې هغه صدقه ورکوي په پټه باندې. د صدقې په پټه باندې د ورکولو زیات فضیلت دی، ځکه که هغې کې اخلاصي د ریاکارۍ نه لري او د هغې د قبولیت زیات امکاني. دغه شان د تلاوت القرآن دا نیکي چې ده، په دې باندې هم د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې کله مونږه تلاوت القرآن کوو چې په پټه باندې کوو د نورو خلقو په خوا کې، چې کله نور خلق یې ځکه هغوی به د خپل کارونو نه وځي او زمونږ عمل به د ریاکارۍ نه پاکېږي. الله دې موږ له د عمل کولو